ډېر خلک په انټرویو کې بدل ناکامه کېږي چې په وظیفه پوه نه وي، بلکې صحیح امادګي نه یې ورته نیولې. راځئ زه نن تاسو ته در وښایم چې چات جي پي ټي څنګه ستاسو سره د انټرویو په اماده کولو کې مرسته کولی شي چې په لږ وخت کې صحیح امادګي ونیسئ او د انټرویو یا مرکې پر مهال په بشپړ باور او ځواک سره خبرې وکړئ. په اول ګام کې د دندې په مسؤلیتونو صحیح ځان پوه کول دي، ځکه اکثره کاندیدان چې دي صرف یې ګوري خو صحیح سر نه په خلاصوي. راځئ وګورو چې اي آی څنګه مرسته راسره کولی شي په دې برخه کې. اوس راځو هغه کومې وظیفې ته چې ما اپلای کړې وي د هغه وظیفې مسؤلیتونه او مهارتونو کاپي راغله. دا اکسل شیټ ما ځان ته جوړ کړی چې هغه ټولو وظیفو ته ما اپلای کړی وه، د هغه د تعقیب لپاره کار کوي. زما سره کومک کوي چې پوه سم کم سی وي او کور لیټر مې هغه وظیفې ته استولی، د دندې تفصیل چې شي او دغسې نور ټول مهم معلومات د وظیفې اړوند پکې وي. که تاسو د دې ټرکر کاپي ته اړتیا لرئ مهرباني وکړئ په کمنټ کې راته ولیکئ. بیرته اصلي موضوع ته راځو. کومې دندې ته چې ما اپلای کړی وه د معلومات تکنالوژي متخصص او د ګلزاد په ګروپ کې ده. د دې وظیفې مسؤلیتونه او مهارتونو کاپي راخم. په چات جي پي ټي کې زه دغه 3 راهنمایي ورکوم چې ماته به د وظیفې اړین مهارتونه، کاري مسؤلیتونه په ساده او خلاص ژبه تشریح کړي او دا به هم راته ووایي چې مرکه کوونکی په اصل کې د کومو ځانګړتیاوو په لټه کې دی. اوس چې پوه سو د وظیفې مسؤلیتونه څه دي او کوم مهارتونو ته ضرورت شته، په دوم قدم کې خپل سی وي د وظیفې د مسؤلیتونو او مهارتونو سره برابروو. اوس به چات جي پي ټي وظیفې مسؤلیتونه او زموږ سی وي سره مقایسه کړي او موږ ته به ووایي چې زموږ پیاوړتیا څه شته او کمزورتیا مو څه ده. دغه 3 لارښوونې زه اوس چات جي پي ټي ته ورکوم، د خپل سی وي کاپي راخلم او ور یې په چات جي پي ټي کې پیسټ کوم. اوس به چات جي پي ټي د وظیفې مسؤلیتونه او مهارتونه وګوري او زما سی وي وګوري. ما ته به ولیکي چې په انټرویو په وخت کې یا مصاحبې په وخت کې زه باید په کوم مهارتونو باندې ډېر تمرکز وکړم او کومې تجربې په مرکه کې په صحیح ډول تشریح. د مثال په ډول که ما 10 کمپنیانو سره کار کړی وي، چات جي پي ټي به ما ته ووایي چې دغو څخه 3 یا 2 کمپنیان انتخاب کړه او په انټرویو کې یادوري وکړه. په اخر کې به راته ووایي چې په کوم مهارتونو کې زه کمزوری یم، هغه ته څنګه ځوابونه ورکړم او څنګه امادګي ورته ونیسم. اوس په دې هم پوه شو چې د دندې مسؤلیتونو مهارتونه کم یو وه، زموږ سی وي کې کم ځانګړتیاوې ښه والی او کوم ځای کې کمزوري او څنګه سوالونه تلای شي. درېیم برخه کې چات جي پي ټي ته وایو چې زما څخه سم صحیح د سوالو پوښتنه شروع کړي چې کوم سوالونه کیدای شي راسي. اوس به چات جي پي ټي ته راهنمایي کوو چې ته د دندې د مدیر په توګه کار وکړه. زما څخه د دې پس لپاره د مرکې پوښتنې وپوښته، له اسانه پوښتنو پیل وکړه او بیا سختو پوښتنو ته لاړ شه. چات جي پي ټي به زما څخه پوښتنې شروع کړي، زه هر پوښتنې ته جواب ورکوم. د پوښتنې طرز به دا وي چې پوښتنې به تخنیکي هم وي، سیناریو بیس چې حالات پورې تړلي وي چې په ځانګړي حالاتو کې څه کوئ او بیهیویرل کوېشن به هم وي. اوس چې سوالونه زموږ څخه وکړل او موږ ځوابونه ورکړه، په 4مه برخه کې د جوابونو تمرین کوو د سټار په میتود. د سټار میتود په ټوله نړۍ کې د مرکې لپاره تر ټولو منل شوی او مشهوره لاره ده. اوس چات جي پي ټي ته لارښوونه کوو چې دا زما ځوابونه چې دي د سټار میتود په کارولو سره سمه اصلاح کړه. داسې کړه چې هم مسلکي وي هم طبیعي ښکاره سي. او په آخري قدم کې د چات جي پي ټي د وایس موډ څخه استفاده کوو د ماک انټرویو لپاره. ورته وایي چې ته د مرکې کوونکي په توګه کار وکړه، له ما څخه یوه پوښتنه وپوښته او زما جواب ته انتظار وکړه. له جواب وروسته ما ته فیډباک راکړه. اوس به زما څخه چات جي پي ټي د دې وظیفې اړوند سوالونه شروع کړي او زه به جوابونه ورکومه په لایټ بڼه. نو هر جواب چې موږ کوی چات جي پي ټي به وروسته ما ته د هغه جواب فیډباک راکوي چې زه چیرې اصلاحات کې راولم. که دا ټول سټیپونه تاسې پوره کړئ او امادګي ورته ونیسئ، زه دا ډاډ درکوم چې تاسې مرکې ته به په پوره چمتووالي او لوړ اعتماد ورځئ.